په کابل کې د ملي نګارستان د ادارې له لوري د خطاطۍ او رسامۍ یو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د یو شمېر نجونو او هلکانو په لاسونو جوړ شوي د نقاشۍ او رسامۍ هنري آثار نندارې ته وړاندې شول. د یاد نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمېر مسؤلینو هم ګډون کړی و. ویل چې د ځوانانو د ذهني پیاوړتیا او د هغوی د مهارتونو د ودې په موخه یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. کلتوري ننداریز نشاطات زمنګ د کلتور او فرهنګ په پرمختګ کې ډېر رول لري. خبره په دقت سره واورئ. اوس موضوع ده، زما موضوع همدار ننداریز نشاطات د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په نشاطاتو کې داغي رول څه دی؟ د ګران افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د پیړیو را په دې خوا زمنګ ننګیالي او توریالي هیوادوال ډول ولسی نشاطات لري چې په ورته او بیلابولو میسمونو کې په نندارې ته وړاندې کولی شي چې د هیوادوالو په خوښۍ او د هغوی په ذهني نمو او انکشاف کې خورا پرانستی رول لري. د بیلګې په توګه د کندوز کې تاسو هلته تللي، د کندوز د علي آباد په دښته کې له موټرو سره د ترکستاني اسونو مقابلې ما لیدلي دي. دا نندارې موټرو سره به اسونه ځغلول. په ورته ډول د کندوز د ښار ختیځ لور ته د دورې په ستر تاریخي لوبغالي کې د بزکشۍ د مرګلو سیلو نندارې په ورته شکل د ترکستان د توبرکش په سیمه کې له چپنو سره په ملتابه د ازبکي او ترکمني پهلوانۍ نندارې ما لیدلي. په غزني او نورو جنوبي او لویدیځو ولایاتو کې د نیزه‌بازۍ او تورو چلولو نندارې ما ننداره کړي. په ننګرهار، کابل او وردګو او داسې نورو ولایاتو کې د څه لیکلو او څه لوستلو د کتابونو نندارې موږ ننداره کړي. تر شک او تردد پرته بیا هم دا او دې ته ورته نور تاریخي او لرغوني او اوسنی ولسی او ملي او ثقافتي کلتوري نندارې سربیره پر جسمي او ذهني نشاطاتو د دغو اهدافو د تحقق په موخه سر ته رسول کیږي. موخه او اهداف دا دي: دغه ډول ثقافتي او کلتوري غرض پرځي فکری او عملی نشاطات همدا خبره په ډاګه کوي چې دا یو فرهنګي کلتوري میراث دی. اړینه د نسل په نسل یو بل ته انتقال شي. دغه ډول کلتوري نندارې کله یو پلوه په عنعنوي ډول له فرهنګي اساسو ساتنه کوي، خو له بله پلوه ثقافتي نمو او پرمختګ ته لاره برابروي چې دواړه یو پر بل ژورې اغیزې لري. دریم، علمي او کلتوري نندارې له هیواد او هیوادوالو سره د مدنیت او رفاهیت په لور بیړنۍ مرستې کوي او په بیلابیلو ابعادو او جوانبو کې د هر هیوادوال رول او نقش په ډاګه کوي. څلورم، دغه ډول کلتوري نندارې زموږ د ځوان توکم ته د دې فرصت او چانس ورکوي ترڅو په خپله مبدا کې لا ښه فکر وکړي او بیلابیلو فني او هنري مجالاتو ته د مادي او معنوي پرمختګونو په لور د ولس توجه جلب کړي. روایتي او کلتوري پیټي په خپلو اوږو راواړوي او هدف ته ورسوي. پنځم، ولسی ادبیات، شعر او شاعري د ولس د کلتور روایاتو ښکارندوی وي چې همدغه ډول کلتوري او ثقافتي نندارو په وسیله ساتل کیږي. د دغه ستر کلتوري میراث یوه ډیره مهمه څنډه په بیلابیلو مجالاتو کې د کلتوري او فرهنګي موادو په بیلابیلو سیزونو کې کتابونه او مصاحف لیکل او هنري ټولنې ته وړاندې کول دا یوه بله برخه ده. مسؤلینو له هنرمندانو وغوښتل چې خپل هنري کارونه دې په ښه توګه ترسره کړي او اسلامي او ملي ارزښتونه دې په پام کې ونیسي. هغوی وویل چې اطلاعات او کلتور وزارت به د دوی هر ډول ملاتړ کوي. د هنرمندانو څخه هیله لرو چې دې هر وخت د اطلاعات او کلتور وزارت او د فرهنګ او هنر معاینت او د هنرستان ریاست سره په تماس کې وي. موږ د هنرمندانو دپاره هر څومره چې امکانات وي هغومره د دې سره
همکاري کوو او مرسته ورسره کوو. حتی د دې تابلو وي چې د دې شخصي تابلو وي موږ یې په ښه قیمت باندې د دې څه اخلو. خو د دې څه مو غوښتنه دا ده چې په خپلو هنرونو کې اسلامي تبلیغ او د هیواد کلتور ته په خپلو تابلوګانو کې تشهیر ورکړي. تاسو ته معلومه ده چې یو څوک چې په یو نندارتون کې شرکت کوي د هغه هدف دا وي چې هغه خپل محصول ته یا هغه خپل هنري اثر ته وده ورکړي، هغه ارزیابي کړي، هغه په مخ باندې یوسي. نو خاص کار بیا د خطاطۍ هنر چې دا د قرآن کریم سره تړلی دی. د قرآن کریم تجوید دا خوشنویسی ده. قرآن کریم موږ ته په تجوید کې موږ ته علم تجوید را کړی دی. په خطاطۍ کې د خطاطۍ او د خوشنویسی دا تجوید را بخښلی دی. نو د خطاطۍ تعلق چې دی دا د قرآن عظیم سره دی. نو هنرمندان باید د قرآن کریم خدمت وکړي. یو داسې کمالداره او داسې لوی برخه موندونکي کسان دي هنرمندان که وغواړي چې د دنیا او د آخرت ګټې لاسته راوړي، دا به هغه وخت ممکن وي چې دوی د خپل وختونه او خپل جهد دا د قرآن کریم په اشاعت کې، د دین او د حدیثو په نشرات کې هغه خپل قوت مصرف کی، خپل هنر مصرف کی. نن په افغانستان کې هغه ورځ راغلې ده چې کوم شی د اسلام سره موافق وي، د اسلام سره ټکر نه لري، هغه ته به پیشرفت ورکول کیږي. او کوم شی چې د اسلام سره په ټکر کوي، اسلام اجازه نه ورکوي، هغه ته به د هغه مخنیوي به کیږي، هغه ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې مخ ته وځي. لکه مخکې وایم چې دا تیر شل کاله تقریبا هنر هغه سي پر دې ختم شوی چې هنر هغه غزلي او سروز ودیت هنر ول کېدی، بلکې دا نقاشي خطاطي د دې کوم هنر چې دا بالکل فلج پاتې و، دې ته هیڅ کتنه نه وله. مګر هغه هنر چې هغه د اسلام سره په ټکر کې ولې اسلام هغه نه خوښوي، هغه ته ادامه ورکول شوی وله او د هغه خدمتونه کېدل. ځکه موږ په تېرونه کې هغه کندوز ته سفر درلودی، هلته مې نګارستان افتتاح کړ. دا هغه سماته دا معلومه شوله چې په شل کال کې ودی هنر هیڅ کار نه دی سوی. پر دغه هنر باندې هغه غاز غبار پټول دي ته چا توجه نه کوله. ځکه هلته په کندوز کې ډېر ښه هنرمندان ولا ډېر نقاشان ولا داس حکاکان ولا چې هغه د داسې شان رسم کړی ولا چې سړی ورته عاجز کېدی. خو حتی هغه هنرمندان د مایوسۍ په انتها درجه کې ولا چې په داشل کاله موږ ته هیڅ توجه نه ده سوی او موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوی. نو هغه ډېر مایوس ولا بیا چېرته موږ نګارستان ته افتتاح کړي، نو هغه ډېر خوشحاله شو. هغه سره سره موږ نور هغه دې ته خدمت هم وکړي. د والي صاحب سره یو جلسه ورته برابره کړه. والي صاحب بیا د دې چې کوم خدمت په موږ هغه خدمت سره کوو. بیا مې هلته په ولایت کې یو دفتر هم ورته ونیوی او د دفتر کرایه او بیل د برق هغه به د حکومت ته خاصه نور بدی هنرمندان هغه خپل هنر ته نور پرمختګ ورکړي. نو هنرمندان په دې باندې ډېر ښه خوشاله شول چې الحمدلله موږ ته زمينه مساعده شوه چې موږ داسې شی غوښتي چې موږ ته پاملرنه وشي او زموږ هنر ته پاملرنه وشي. حالانکه در اوسه پورې موږ په خپل هنر باندې هغه افسوس کوي چې موږ لاس کاله 15 کاله دا دومره وخت غي پاتې تیر کړی دي. خو الحمدلله اوس هغه وخت رالی چې هغه برته موږ ته توجه وسوله او موږ ته برته هغه زمينه چې سوله برابر شوله. دا یادونه ورده چې د رسامۍ او نقاشۍ د هنر دغه یو ورځنی نندارتون د کابل ښار اسماعیلي واټ ته څیرمه د ملي نګارستان په اداره کې جوړ شوی و چې ډیری برخه هنري آثار د یو شمېر نجونو په لاسونو جوړ شوي و او د نندارچیانو د ځانګړې پاملرنې وړ وګرځېدل.